جانیا نن که خیر دی واده که مونږ ډېرې پیسې ګټو او ښه به ګټېږو او که نو استاد جي نن که راته دلته پیسې ښې میلاوې شوې که نه استاد جي والله په کور کې نه چای شته او نه چیني شته او نه اوړه شته صحیح ده په دې پیسو به کور کې راشن خو واچوو که نه بس دوا کوه استاد جي انشاءالله خدای دې دا واده والا خوشحاله ساتي آمین ثم آمین الله تعالی خو دې خلکو په خوشحالو کې زموږ رزق لیکلی دی استاد جي بلکل راځه چې ورځو راځه جی ته خو څوک نشته څېرې مې نشته او خلک نشته خو عجیبه کیسه ده داسې نه روکې خبره وره د دې کور دا خلک څه شو د دې واده دا خلک څه شو ډولۍ پاتې شوه ولې واده یې ورسره ولې ورکو یار جنګ واپس لاړ خو ولې په دې دنیا کې کوئی یو خیرماري خو خیر دی او که د یو جنې پلار خلک ورته ډېر په سپک نظر ګوري ولې چې زموږ مالک الګ کور ورله د خپلې صحت نه سیوا جایز ورکو په دې خبره باندې د واده پر ورځ هغې زما د مالک نه نور جایز غوښتو په دې وجه زما د مالک غوړه دوره راله هغه هسپتال کې دی زه واپسې ورځم استاد جي نن بیا د رزق درک ټولوي بیا به راته څه خوراک ته نه میلاوي زه چې ځو راځه که استاد جي څه سوچ کې سوچ مې دا کولو جانیه چې دومره د مالداره سړي لور چا پرېښوه نو زما د غریبې لور به څه کېږي زمونږ په کور کې د یو وخت د رزق درک نه لګېږي نو زه به دومره جهیز به د کومه راوړم او خیر ماره دا زه څه دپاره یم څه مطلب پوره مطلب مې دا دی چې تم غریب او زم غریب یم نو موږ دواړه به د یو بل کله په کار راځو او بیا یو غریب به د بل غریب نه څه وغواړي په دې الټه پلټه دی نه پوهېږم سیده وایه چې څه ویل غواړې زما زوی سپرلی د سپرلي واده به ستا لور سره کوم جانیه نن تا زما زړه وګټلو منم دی استاد جي کله چې ستا په کور کې لور پیدا شوه که نه د زما زړه ټک وخوړ یوه دا شته انګور دې دنیا ته راله زه به ستا دا احسان ټول عمر نه هېروم خدای دې ستا په شان زوی هر چا له ورکړي بابا زما دا زړه ډېر خفه دی خو بیا پکې ټول تاسو اوسئ موږ به د خیره خپل بچو له کویدن کوو بابا جي او استاد جي په دې خوشحالۍ کې موږ یو جشن کوو ولې نه زویه ولې نه بابا ته وګوره کښېنه هم شرموه جانیه نن زه ډېر خوشحاله یم سر نه مې ډېر غټ بوج کوشو بس نن خو واړه دي کویدن والا منګه وکړه سبا چې غټ شي ځان له به واده په خپله کوي که نه بیا به هم زموږ دا کسب کوي که نه په دې کسب کې موږ ډېر په ګرانه رزق ګټو نو هغوی به سبا څه کوي چې څنګه زموږ ژوند تېرېږي دقسې به د هغې هم ژوند تېرېږي که ته غم مه کوه راځه شابه استاد جي زر کوه زر ولې بچې ولې ستا پلار مړ دی څه ګوره بیا ما مخکې هم تاسو له ګټلې ده او اوس به هم تاسو له ګټم بابا تیرا ما کویدن کا نو زه ورسره کله چې ستا واده وشي نو کله به ته موږ سره کار له ځې ای سباب دویبم در په در کړي په سر چېرته ځي نه 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 زه په خپل ځي باندې د خیره سبق وایم ډېر غټ سکول کې به داخل وم دنه به زه ډاکټر جوړوم ډاکټر ځان باندې به لوږې تندې تېرې کړم په ده به سبق وایم لکه دې دې سکول ته ځي لکه زمونږ مور پلار په موږ باندې MA BA کړې ده دا اوس یوازې ستا زوی نه دی دا اوس زما هم زوی دی راځه بچې دا سکول ته ځو
دا واخله پارم په دې دسخط وکړه. جی
दस्तखत استاد जी دستخط څه ته وایي خو دستخط نه درځي نو دلته ګوته ولګوم ښه حاجي ښه اوس پوه شوم ویری ګوډ نه چې نه ګوډ خو مونږ ځان سره نه دی راوستی زه د هغې ګوډ خبره نه کوم زه د انګریزۍ د ګوډ خبره کوم ګوډ دی داخل شو خدای ستا ماشومان لوی کړي او ښه تعلیم دې وکړي چې هغوی ډېر لوی منزل ته ورسي آمین آمین جی آمین ماما داسې کې استاد جي داسې کې موږ سپرلی داخلو له دلته راغلي څه واده خالی له نه یو راغلي مکه جي بس یاره جي زما په لیزي باندې به ډېر سبق وایي ښه لوی سړی به دې سازوي او رښتیا ډاکټر دې ساز کړي ډاکټر چې بیا موږ ناجوړه رښتنې به رالوي تاسو یو مهرباني وکړئ دوباره د سره ملاوېدو له مه راځئ خدای ټیک شو تر څو چې د سبق نه ویلې دنه لوی سړی نه جوړ شوی ډاکټر ته نه جوړ شوی تر هغه پورې موږ دلته نه راځو دی به سبق وایي او د ده نه به غټ سړی جوړېږي خفه نه یم هسې سوچ وړی یم چې سپرلی خو موږ سکول کې داخل اوس د هر چا په کور کې خو واده خالي نه وي که نه د هغه د فیس په سبا څه کوو فکر مه کوه یاره مونږ به ټاټکې چلو خو په سپرلي به سبق ضرور وایو واه یاره واه رور دې وینو ستا په شان ته دلته ودرېږه مخامخ هوټل نه زه روټۍ راوړم او دواړه به وخورو واشه لکه ولې ریچارډ کړی पुलिस मामा पुलिस गई زندگی بچ کړه دا احسان به زه ستاسو چیرې هېر نه کړم نه یاره نه دی که احسان څه خبره ده د دې نوم خوشحالي ده دا بدماشان تخته یم او خوشحالي یم کله ناکله به ځم ستاسو په کار راشم رښتیا هغه روټۍ ما چې تاسو په جګړه ولیدئ روټۍ رانه هلته وغورځېده زه نن هم بیا روټۍ په قسمت کې نشته زه راځه خدای دې مړ شي نو زه چې ځو نو راځه بچې یوازې ناست دی د چا خط پړاوې موږ ته هم لږ ووایه که نه د چا خط دی سپرلی په 14 جماعت کې پاس شوی دی څه زما سپرلی پاس شوی دی یا الله ستا لاک شکر دی زه به ستا د کومو نعمتونو شکریا ادا کوم ستا ډېر شکر دی موږ چې کوم محنت کړی و هغه الله تعالی سر ته ورسول زه ورځم څه مټۍ راوړم ودرېږه مټۍ والا راوړې چې د سپرلي او د نادیه واده وکړو اوس دې زما د زړه خبره وکړه رانږدې شه
लाल परी जी मैं लाल परी पता जहान खुले दे पता आसमान खुले दे पता जहान खुले दे पता आसमान खुले दे मिसाल दिनिश्ता सिंगार शवि कुदरती जिने लाल परी जिने लाल परी लाल परी जिने लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी जिने लाल परी बेशक खुलियमा हर चमन लियमा वे बेशक खुलियमा हर चमन लियमा दिदन में उखलस गुंजा द बसर लियमा ज लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी मज हो दसरू गुल नुसा कले नाजवल शांजिने दसरू गुल नुसा कले नाजवल शांजिने नाजवल शांजिने दसरू लालू पशांडी रकीमती जिने लाल परी जिने लाल परी लाल परी जिने लाल परी मैन्यं सालालेयं दास्तादमिनिले वनेयं पता मैन्यं सालालेयं दास्तादमिनिले वनेयं दास्तादमिनिले वनेयं जमा जंदी जमा हर खुशाली जिने